په کابل هوایي ډګر کې د نوي پړاو پیل د افغانستان پرمختګ ته یو ثابت ګام. افغانستان یو هغه هیواد چې پټ ظرفیتونه او پراخ فرصتونه لري. نن د بیا رغونې او نوي کولو په یوه نوي مسیر ګام اخلي. د دغه بدلون یو له سترو بیلګو څخه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د پراختیایي پروژو پلي کول دي. په وروستیو کلونو کې دا ډګر د هیواد د ترانسپورتي مرکزونو له مهمو څانګو څخه دی چې د پام وړ پرمختګونه پکې شاهدان یو. دغه پرمختګونه نه یوازې د هوایي خدماتو په ښه والي کې مرسته کړې، بلکې د ځان بسیاینې او ودانولو لپاره د ملي ازادي سمبول هم بلل کېږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر اوس مهال د سیمې له مجهز هوایي ډګرونو څخه شمیرل کېږي چې د بنسټیزو پروژو په پلي کولو سره لکه د عصري انتظار خونو، نوي ترمینلونو، د سړو خونو او د کورنیو او بارانیو مسافرینو لپاره د خدماتو برخو په جوړولو سره په پرمختګ کې دی. د لاسته راوړنې په ځانګړې توګه په وروستي دوره کې د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان د جوړولو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د تمرکز او هڅو پایله ده. ګرانو دوستانو، که غواړئ د هیواد د نوو بدلونونو، پراختیایي پروژو او نورو مثبتو خبرونو څخه خبر شئ، همدا اوس د عروج څیړنیزې او خپرندوی ادارې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو هیڅ راتلونکې ویډیو له لاسه ورنکړئ. یو له مهمو پروژو څخه چې په دې وروستیو کې بشپړ او پرانیستل شوه د کابل هوایي ډګر نوې انتظار خونه ده. دا خونه چې د 600 څخه د ډیرو کسانو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري، د معیاري څوکیو، د مناسب واټن په ساتلو سره د تودوخې او یخنۍ عصري سیستم، وړیا وای فای، امنیتي سیستمونه او د الوتنو د وضعیت ښودلو سکرینونه لري. د دې ودانۍ په لاندې پوړ کې د 300 څخه د ډیرو موټرو لپاره وی آی پی پارکینګ جوړ شوی چې ځانګړو مسافرینو ته ځانګړي خدمات وړاندې کوي. په لومړي پوړ کې هم بیلابیلې برخې لکه رستورانت، کلینیک، د ګرځندوی شرکتونو دفترونه، صرافي، بیلابیل دوکانونه او کارګو دفترونه په پام کې نیول شوي چې مسافرینو او مراجعینو ته بیلابیل خدمات وړاندې کوي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د راپور پر بنسټ اوس مهال هره ورځ شاوخوا 215 الوتنې د افغانستان له آسمان څخه تیریږي چې دا شمیره په سیمه کې د هیواد ستراتیژیک موقعیت په ښه توګه ښیي. د نوو پروژو په ګټه اخیستنې سره مسافرینو ته د خدماتو کچه هم د پام وړ ښه سوې ده. همدارنګه په کابل هوایي ډګر کې د خصوصي سکتور لخوا په لسګونه میلیونه افغانیو په ارزښت یو شمېر کوچني او متوسطې پروژې پلي شوي چې د هیواد په کارموندنه او اقتصادي پرمختګ کې لویه ونډه لري. جوړول او بیا رغونه یوازې د نوو ودانیو جوړول نه دي، بلکې په ټولنه کې یو نوی روح پکې هیله پیدا کوي او خلکو ته د پرمختګ په لاره کې د هڅو لپاره یو ځل بیا انګیزه ورکوي. او که تر اوسه د عروج څیړنیزې او خپرندوی ادارې کانال غړي نه یاست، همدا اوس ویډیو لایک کړئ، کانال سبسکرایب کړئ او د زنګ ټنۍ هم ووایئ ترڅو زموږ د ګران هیواد له وروستیو ویډیوګانو او مثبتو خبرونو څخه خبر اوسئ.